قدرمنو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. د تفریح اقتصاد په چین کې د لا زیاتو مشتریانو لخوا منل شوی چې ورسره د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې د څیړنیزو چارو پرمختګ هم پیاوړی شوی دی. اوس د چین په ګڼو کلیو کې داسې حالات ډېر تر سترګو کیږي چې د زرګونو غرونو په لمنو کې له لرګونو کلیو څخه د ډرامو اوازونه پورته کیږي. د بېلابېلو ځایونو څیړنیان په کلیوالو سیمو کې له ښو حاصلاتو څخه ښه خوندونه اخلي او په شپه کې د کلیوالو هوټلونو د یوه سیمې ته راناوې ورکړې وي. زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې د چین د کلیوالې څیړنۍ د پرمختګ حالات در سره شریک کړم. د چین د کلتور او څیړنې وزارت شمیرې ښیي چې د 2026 کال په لومړۍ روبه کې د دغه هیواد کلیوالو سیمو ته د څیړنیانو د سفرونو شمیر 293 میلیونو ته رسیدلی چې دغه شمیر د تیر کال د همدې مودې د ورته شمیر په پرتله په سلو کې 12.2 زیات شوی دی. دغه راز د دغه هیواد کلیو کې د څیړنیزو چارو عمومي ګټې 450 میلیارډو یوانو ته رسیدلي چې دغه شمیر د تیر کال د همدې مودې د ورته شمیر په پرتله په سلو کې 10.9 زیاتوالی موندلی دی. سږکال د چین ملي اقتصاد او ټولنې د پرمختګ د 15 کلن په وړاندې پلي کېدو لومړی کال دی. نو بېلابېل ځایونه د کلیو له ځانګړتیاوو سره سم د څیړنیزو چارو د لوړ کیفیت لرونکي پرمختګ د پیاوړتیا لپاره هڅې کوي. د شندون ولایت جون هاویو کلی د ښه ایکولوژیک چاپیریال پر بنسټ څیړنیزې چارې پیاوړې کوي. دغه غرنیز کلی پخوا بېوزله و خو اوس یې د ځنګلونو د پوښښ اندول 90 سلنې ته رسیدلی او طبیعت یې ډېر ښه شوی دی. د دغه کلي ادارې دړې د ایکولوژي ساتونکې سیمه جوړه کړې او د څیړنیزې لارې او منظرو ته د کتنې د ساحنو د جوړولو په برخه کې یې 2 میلیونه یوانه پانګونه کړې ده. په دې مناسبات د سیمې ښه ایکولوژي د غوره څیړنیزو منابعو سرچینه ګرځېدلی ده. په 2025 کال کې دغه کلي ته د څیړنیانو د سفرونو شمیر له 2 لکونو زیات و او د څیړنیزو چارو عمومي ګټې یې 40 میلیونه یوانو ته رسیدلې وي. څیړنیان د ګوانګډونګ ولایت د اونګوان ولسوالۍ هنري موزیم کې له تصویرونو څخه خوند اخیستلی شي. په کرنیزو فرمونو کې له ونو څخه میوې راشه کولی شي او په شپه کې د معدني موادو لرونکي چینې په اوبو کې ځان مینځلی شي. څیړنیان د دغې ولسوالۍ په کلیو کې له ډول ډول تفریحونو څخه خوند اخیستلی شي نو ځکه دغه ولسوالۍ زیاته څیړنیان راجلبوي. د دې ولسوالۍ د کلتور، رادیو او تلویزیون، څیړنۍ او سپورت د ادارې مشرې رسنیو ته ویلي چې د روان کال له جنوري نه تر اپریل پورې دغې ولسوالۍ ته د څیړنیانو د سفرونو شمیر له 6,22,000 نه زیات و چې دغه شمیر د تیر کال د همدې مودې د ورته شمیر په پرتله په سلو کې 18.15 زیاتوالی ښیي او په خبره یې په همدې مودې کې د دغې ولسوالۍ د څیړنیزو چارو ګټې کابو 680 میلیونه یوانه وي چې دغه شمیر د تیر کال د همدې مودې د ورته شمیر په پرتله په سلو کې 21.28 زیاتوالی موندلی دی. درنو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.